قسم په الله والله بالله ثم تالله قسمن دا خبره کوم چې د مخلوق په ځای باندې مونږ خالق ته رجوع کو، الله زموږ مشکلات حل کړي. مونږ لاره غلطه کړې، ټریک مو غلط کړی، غلط ګاډي کې سواره شوي، هر خطا هر ګناه الله معاف کوي. بني اسرائیلو کې مشهور واقعه ده، سړی 9 مړي کړي، څومره؟ یو کم سل، څه کم تعداد خو نه دی. توبه یې ویستله، الله رب العالمین معاف کو. همدغه شان په دور د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مشهور صحابي ماعز بن مالک رضی الله عنه، تاسو پیژنئ؟ شاید نه پیژن. بریده رضی الله عنها حدیث راوړی دی، راغی ویل الله رسول ما زنا کړې، طهرني، پاک مې کړه. الله رسول ته مخ واړو، بیا یې ورته ویل پاک مې کړه، عذر یې ورته ولټ، چې ورته ویل ویحک، هلاک شي، تباه شي، ارجع فاستغفر الله وتوب الیه، واپس شه، توبه وباسه او الله ته رجوع وکړه. تو طهرني د الله رسول پاک مې که خطا رانه شوې. نو په درېیم ځل د الله رسول ویل چې لاړ شي په دې باندې رجم یې کوي، حکم پې صادر کوي، اسلامي چې کوم شرعي حکم. څه مطلب د دې حدیث؟ دلته یو مهمه خبره ده، قصاص شته، قصاص موجود دی، خو نه له هغې نه مخکې د الله رسول یو تربیت مونږ ته راکړی، ګناه د چا نه وشو پرده پې واچوه.